ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د اداري مجلس پر مهال د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار څخه د دې ولایت په ملکي او نظامي ادارو کې د تشکیل زیاتېدو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د اداري مجلس غونډه چې د تلې په 8مه ولایت مقام کې جوړه شوې وه، پر مهال د ولایت دواړو مرستیالانو، د ولایتي شورا منشي، د ادارو رئیسانو او نورو ګډون کړی و. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار غوښتنه وکړه ترڅو د دې ولایت په ملکي او نظامي ادارو کې د تشکیل په زیاتوالي کې ورسره همکاري وکړي. نوموړي همداراز د مشرانو جرګې له رئیس سره د دې ولایت د برېښنا، ښارګوټ او سوداګرۍ برخه کې شته ستونزې د حل په موخه شریکې کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له ننګرهار والي مننه وکړه چې په دې ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې په بې پرېتوب سره ښه مدیریت کړي او خلکو وکولی شول چې په ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون وکړي. نوموړي ویل چې هڅه کوي ترڅو په مرکز کې د ننګرهار والي په شتون کې ولسمشر او یا کابینې غړو سره د ننګرهار ستونزو حل په موخه ناسته وکړي. د اداري مجلس په غونډه کې ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د حج او اوقافو له رئیس مننه وکړه چې حاجیانو ته په بېلابېلو برخو کې سهولتونه برابر کړي وو. نوموړي د ټاکنو کمیسیون، امنیتي ارګانونو او ولسونو ته مبارکي ورکړه چې په دې ولایت کې په پراخه کچه خلکو په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړ او دغه چاره په بریالیتوب سره ترسره شوه. هغه د ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې خپلې چارې ګړندۍ کړي او د ستونزو حل په موخه ولسوالیو ته سفرونه وکړي. ننګرهار والي جلال آباد ښاروال ته په تخنیکي او اساسي ډول د کانالایزاسیون پر جوړېدو، ښار جوړونې رئیس د ښارګوټو په منظورۍ او نورو ته د بسونو اعلان او کمپیوټرایز ازموینې اخیستو په برخه کې سپارښتنې وکړې. په دې غونډه کې د سرې میاشتې په وړاندیز یا د ادارې ته د مسؤلینو او مامورینو د 2 ورځې معاش ورکړې هم خبرې وشوې او همداراز حوزوي روغتون د ارتوپیدي څانګه د شهید نوروز شینواري په نوم ونومول شوه. د اداري مجلس پر مهال په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې اترې او پریکړې وشوې.